سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ژبپوهنې په سلسله کې نن موږ په دماغي یا اعصابي ژبپوهنه کوم د چې نیرو لینګویسټکس وایي په هغې باندې بحث کوو. لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې ژبه د اظهار د مافي الضمیر د اظهار یو ذریعه او وسیله ده. موږ د ژبې په تعریف کې دا ویلي وو چې ژبه بامعنی لفظونه یا غږونه وي. نو دغه معنی چېرته ده؟ د په مزغو کې ده. دا په مزغو کې چې کوم دی نو دا حصه چېرته ده؟ په دې په حواله باندې دا د ساینسدانانو دپاره تر ډېره وخته پورې دا یو چیلنج و چې دا خبرو کولو په شا باندې چې کوم سوچ، فکر، ادراک او فهم دی دا چېرته دی. او دا ګیج نوم یو سړی و، کله چې هغه ته حادثه پیښه شوه د هغې په وجه باندې ساینسدانانو ته اندازه ولګېده چې د ژبې خانه په مزغو کې چېرته ده. نو زموږ سره په مزغو کې چې کوم د ژبې خانه ده هغه یا د پوهې او د ادراک کومه خانه ده هغې ته سیریبرم وایي. دغه بیا په دوو غټو حصو کې تقسیم شوي ده چې هغه هیمسپیر دی. یو ګسې هیمسپیر دی، بل ښی کوم ته چې چپ او یا سم ناسم وایو، لیفټ او رایټ هیمسپیر. دواړه هیمسپیر د یو بل داسې دي چې هغه عکسونه دي، د یو بل په شان دي، یو بل ته مخامخ دي. او دواړه هیمسپیر په څلورو برخو کې تقسیم شوي دي چې یو زموږ سره فرنټل لوب دی، دویم چې کم دی نو ټمپرل لوب دی، فیرایټل لوب دی، او څلورم چې کم د سر اخري حصه ده هغې که اکسیپیټل لوب. دا په دغې څلورو واړو حصو کې تقسیم شوی دی. لکه څنګه چې موږ عام دا ویلی شو چې په ذهن کې دا څلور غټ کارونه کیږي چې یاره یو کس ته مطلب څوک خبره وکړي نو دا خبره چېرته ورسي او د هغې ادراک یا پوهه چې کوم دی نو په کوم ځای کې وشي، بیا د هغې د جواب چېرته تیارېږي. په کوم ځای کې چې په دې خبره باندې دا پوهه وشوه نو دغه ځای نه چې کوم دی نو دا پیغام چېرته ورسېد، کوم ځای کې چې جواب تیارېږي او بیا د جواب د ژبې په ذریعه باندې چې کوم بهر ته راوځي. نو دا زموږ سره دغه څلور غټې برخې دي. په هغې باندې موږ خبره کوو لکه څنګه چې په عام ژوند کې داسې مختلف ځایونه، څیزونه چې کومو خلکو تیار کړي دي نو هم د هغوی نومونه ورله ورکړی شوي دي. زموږ سره د ژبې په مزغو کې چې د ژبې په حواله باندې کومه خانه ده نو هغه لیفټ هیمسپیر دی او دا زیات متعلقه دی د ژبې سره. د ژبې خانه هم دغه ده او دغه په څلورو حصو کې تقسیم دی چې په هغې کې وړومبی بروکا ده. بروکا زموږ سره یو فرانسیسی سرجنټ و فیرپول بروکا چې په 1861 کې هغه ته یو دوه داسې بیماران مخې ته راله چې د هغې په ذریعه باندې هغه ته دا معلومه شوه چې د خبرو کولو د پیدا کېدو چې کومه خانه ده نو هغه چېرته ده. هغه معلومه کړه او دغې خانې ته هغه بروکه وویله. چېرته چې د خبرو پروډکشن کېږي، جنریشن کېږي، کوم ځای کې چې خبرې پیدا کېږي، کوم ځای کې چې د لیک په صورت کې چې کوم دی نو د هغې دپاره سوچ پیدا کېږي او پیغام ورکوي. د خبرو کولو او یا د خبرو د پیدا کېدو نه علاوه د بروکا د لفظونو، د جملو، د عبارت د استعمال ذمهواري هم د دې نازکې برخې حصه ده. دویمه حصه زموږ سره ورنیکه ده، کومه چې کارل ورنیک دا په 1304 کې هغه معلومه کړې ده. دا حصه هغه دا وایي چې په دې حصه کې د خبرې کولو ادراک، فهم، تحلیل، تفسیر په خبره باندې د پوهېدو، مثلا څوک چاته یو خبره وکړي نو هغه په کوم ځای کې پوهېږي هغه هم په دې حصه کې پوهېږي. د دغې حصې چې کوم دی نو د جملو او د کلمو د عبارتونو هغه که په تحریر کې وي او که په تقریر کې وي د هغې دپاره انتخاب هم د دې دویمه دنده ده. په دې کې دغه هم کېږي خو وړومبی دا دی چې په دې کې فهم کېږي، ادراک کېږي، پوهه کېږي چې یاره یو سړی څه وایي یا چې کوم دی نو د یو څیز متعلق سوچ چې پیدا شي نو دا پیغام چېرته رسوي؟ بروکا ته رسوي او هغه ردي عمل کوي. دریم زموږ سره چې کوم دی نو هغه ارکویټ پیسیکولس دی. ارکویټ پیسیکولس دا یو عصبي لاره ده. دا د ریخمو د تارونو په شانته کې بندلونه دي چې د دې په ذریعه باندې سیګنل پیغام د ورنکس نه یا د ورنیکا نه چېرته رسي؟ بروکا ته رسي. بروکا ته پیغام رسي او په دغه پیغام په تګ راتګ وړل راوړل د دې په ذریعه باندې کېږي چې جواب څنګه پکار دی، جواب ورکول پکار دي. دا پیغام رسایه دا کار چې کم دی نو دا زموږ سره څه کوي؟ دا
آرکویډ پیسیکولس کوي. څلورمې برخې ته موټر کارټکس وایي کوم چې د انساني بدن ټولې پټې ټول مسلز کنټرول کوي. دا د بروکا خواته نږدې ده، په دې وجه باندې د شونډو د ژبې د جامې د دې کنټرول دې ته ډېر زیات نږدې، نو هم د دې په ذریعه باندې دا د شونډې ژبه او دا چې د خبرو کولو چې دا څومره غړي دي نو د دې کنټرول هم د دې سره. د دې نه علاوه زموږ سره د لاسو که یو سړی لیک کوي نو دا هم په د مسل په ذریعه باندې کېږي او د دې مسل کنټرول چېرته دی؟ په موټر کارټکس کې دی. په لنډو خبره دغه شوه چې دغه څلور واړه برخې کله چې عام طور مونږ دا چې څومره پورې لوستي دي په کتابونو کې هغه دا وایي چې یو خبره یو پیغام دا چېرته ورسي او د چونکې دا په ګس طرف ته نږدې نو ګس طرف ته زموږ سره صحیح لیفټ هیمسفیر او په هغې کې وړومبی خانه غوږ ته نږدې هغه ورنیک دی. په ورنیک کې پوهه وشي، یو خبره چاته څوک وکړي نو هغه دغې ته لاړه شي. د دغه ځای نه پیغام چېرته لاړ شي؟ د آرکویډ پیسیکولس په ذریعه باندې کوم چې تارونه دي د ریخمو په شانته کې هغې بروکا ته لاړ شي. بروکا ته وایي چې جواب ورکړه، او بروکا چې کله جواب تیار کړي نو هغه د څه په ذریعه باندې د دغې موټر کارټکس په ذریعه باندې د مسل په مدد باندې د هغې اظهار کوي. لکه څنګه چې مونږ ته دا پته ده چې عام مثلا یو سړي د چا دا نه ویلي یا د چا څه خبره نه کړي، خو د ده په ذهن کې چې دا زما خپل خیال دی چې په ذهن کې چې کوم سوچ او فکر پیدا کېږي هغه چې د هر ځای نه راځي نو هغه چېرته راځي؟ هغه ورنکس ته راځي. نو د دې سره بلا نور دا څیزونه دي په مزغو کې چې هغه د ژبې سره متعلقه هم دي، چې یاره دا تصویرونه چېرته پیدا کېږي، دا آیډیا بیا چېرته کېږي، دا په ورنکس کېږي که د دې نه په شا باندې. خو مونږ عام په عمومي توګه دومره مونږ ته پته ده چې دا مازغه چې کوم دی نو دا د صرف او صرف څه دي؟ د سوچ په حواله، د پوهې، د علم، د عقل، د تدبر دپاره جوړ شوي دي، او دا مختلفې حصې مختلف یو خانه د دغه کارونه کوي. خو زموږ سره دغه څلور غټې برخې وي چې هغه د ژبې سره متعلق دي، او ژبه چې دی نو دا د دې سره سروکار دی. هغه مونږ وویل. د دې نه پس چې بیا کله په دې مختلفو حصو کې کله بیماری پیدا شي نو هغه په بل باندې څومره اثرات پیدا کوي. مونږ ته دا هم پته وي چې د لیفټ هیمسفیر کې چې کله څه خرابي راشي نو دا ښی طرف کنټرول کوي، او په ښی کې چې کوم راشي نو دا په ګس طرف کې کنټرول کېږي. پر روان کلاسونو کې به چې په دې کومه حصه کې کم خرابي یا دې ته څه حادثه ورسي یا پکې وینه جام شي نو هغه څه نقصان کوي د ژبې په حواله باندې.